دې سګې مو کو دا داسې کوه غیره باندې ځان اسمان ته وخېجو اخري انپالو کړم ما اوس هغه دوه ملګري مې سته بلاک کړل ما ورته ویل چې ګوره زه چاته څه نه وایم لکه زه چاله دومره عزت ورکړم دومره هغه ورسه وکړم نو ته څه کار ده چې ما انپالو کوي پوه شو تاسو کو 5000 کسان هم ناشتي کنه او چې ستا مرګره راشي ته تصویر پیژنې چې دا زما مرګره دی تور ته ډایرکټ سلام کوي مننه ورته کوي تا کې مې د عادت کتلې دي په کمنټس کو کویږي کو نه جواب ورکې مننه او په خیر لکه ډېر احترام ورکوي مرګرو لډي عزت ورکې ته مې پدې خو لکه صادق وی کوي نو خو یاره دا چاته کینی پاتې لکه مطلب دا موږ سناستي دا چاته کینی پاتې خو موږ ته کینی پاتې کنه ګوره اوس زم کنه زه تعالی صدر کوم زه تعالی یو ګولم نشم درکولې لکه زما خپل خو چې زستا خواله درشه مال عزت راکوي ګیس ته مې راخېجوي ګیمونه را سره کوي کنزل راته نه کوي غلطه خبره راته نه کوي اسی گپ شپ لګې تم لګې نو ته مې پدې خو لکه ستا اخلاق مې خوښ انسانیت درکېشته انسان ته انسان په نظر ګوري نو خدا دا کنه چې نن سبا داسې وخت د زړګا چا به ویل به دیوالونه بالول یو سړی و چا مړ کوو پوه شولی ورته وویلی وایي باران ورېدو هغه بربړاکۍ نه کېږي ټپ ټپه بربړاکۍ غټ څاڅکي وشي نو ورته ویلی چې ګوره ما مه مړ کوه خدای ظالمه دا بربړاکۍ چې که دا کم باران ورېږي او دا هغه کېږي څاڅکي کېږي دا به سبا الو وایي ویلی چې خدای دې تباه که نو اوبو کلال ویلی دی پوه شولې نو وایي هغه چې څه ټایم هغه شو ویل بل مړی کو ویل چې بیا یو کال نیم پکې تېر شو بله ورځ چې داسې کټ کې پروت ویلې باران ورېدو نو دا بربړاکۍ بیا کېدلې نو کېدلې ویل دا هغه بربړاکو ته وکتل نو خندلې پوه شولې نو ښځې ته تپوس وکړو چې څه شله خاندې ویل چې یاره یو کمقل سړی مې مړ کوو او دا بربړاکۍ کېدلې او راته ویلې چې دا بربړاکۍ به الو وایي پوه شو نو دا څنګه الو وایي ښځې ته یې وویل یاره ویل ښځې څه چال وکړو چې خورې په تنور ودرېده چې خورې تا ته ویم خاوند مې داسې کیل کړی خورې تا ته ویم داس چې بله ورځ یې پې خپل خاوند څپلی کو نو نن سبا داسې وخت دی که نه آکې بوربوره کو کار دوباره بیا وران کو نو نن سبا داسې حال دی که نه داسې چې سبا را باندې وایه که نه چې نن سبا دا خلک د خلکو په زړونو موږ پوهېږو سبا خبره صحیح څوک د وعلیکم السلام څوک د څه شي شاوق کوي نو نن سبا د خلکو ورګه د لارۍ ونه نخلو مه ډېر تنګ ګلی د وای ستاسو کې سلامونه دي سلامونه وعلیکم السلام شکیل پاټو دا نوم دې چینج کړه ماشاءالله نه شکیل مده چې ما چینج کوه نو شکیل مده چې نو ما چینج کوه چینج کوه مړه ګرځه پکې سړیا دې چلا وایا شکیل ټیپ می چینج کا خدای چې نوم څنګه مجنون چینج کوله ના બે ચેન્જ કરો મણા લાગ્યા ઓ સબ કે સાડિયા નામે મટા સા اگر شکیل خپل شي راځه پاکستان ته ولې تک درځم نه لته خپل شي راځه پاکستان کې ما پاکستان ته تلای پاکستان ګیفټینګ ما سره تاسو پاکستان ګیفټینګ کیږي نه درشم خو ګیفټینګ نه کیږي ماړه سړی اتا نه چوک کیلې کې چې ګیفټینګ وکاو دا ټه وکاو یار ما اوسه پورې چا نه دا ګیله نه دا کړې ما داسې خلک ناست دي زه خو دا ګیلې نه کوم خو ځینې سړی مې بدناموي یاره بدنامولو مې کوي بیا بلاک ته غورځوم صفا خبره صحیح دوه درې ګلونه راولي بیا نه شکیله په موږ باندې خو ګرانې زه خپله کله کله نه ته وشم او پاکستان ته راغلی ما سیوا مې شته انشاءالله که خیر به درځم ښه همداسې ایمرجنسي کې تللی وې که نه په چوټۍ تللی نه لږ بچی مې بیمار وغه ته لاړم او ما چې څنګه لاړ شو او نه ته بومبې په ګیفټ کې هغه والا ما په وړي کزمري بچا
اگر مې دې قرض دا پوښې چې دا قرض هغه به دا قرض لنډوم موږ سره د تا وادي کړی چې ټول دې ته نه راغلی دا راځي د وادي نه کلک ده دا ګوره صحیح سړی دی نه ما ویلي دي چې نه دې چې دا پښو واز زما دې باسو ما دغه پښو غربا ته واورېدل دی شکیل دا زما مرګري لاندې څه شي لیکلي دا څه دا لاندې دا پهلوان شکیل نشته ورسره روټه کرو روټ شکیل ناشته ورسره راوړه وای ناشته ورسره راوړه خاطر وړه ما سید الله دې خیر ورګه دا چات وکم دې ځکه چات لا راغله مده مستشفى ورا لا راغله مده ځکه دا چات وکم به بناسته درواله دا څوک دستا مرګره ده دا زما مرګره ده تا ډېرې دغه کې ده تاسو ناشته نه وکړئ دا ناشته غواړي کله کله همداسې هغه وکړي ګاډي لرې وکړي نو خو باري که نه بس بیا دا ورکشاپ کې دا هغه دی مکینک دی شکیل نمبر پکړه یاره خو شکیل نه تپوس وکړه نه تپوس وکړه نه غریب څوک بیماره مړی خرابه ده پوه شي تپوس یې نه کوي مننه دا خو چې کله نه شکیل زما زندګۍ کې راغلی دا زما اواز پته پسې دسي شوی دی وای د بوډۍ ناول مې قسم دا اواز و ته ځوان یې چې نه اواز چې ته داسې نه دا ویګ دې لګولی که څه سر ته خو دې دومره کڅوړه ور په سر کړې ته به که بېنډۍ راټولی دا خپل اختلې دي دا به زما خپل دا به تا ته سټایل کړی دی که نه ما یې په درته مین شي را باندې ښه راته وکړي ما ویل که بېنډۍ یا غویانو دا مې خپله کمره مې سیټ کوله کپړې مپړې مې ځان ته سیټ کولې دا کیپ پکې راته میلاو شو نه ډېر ورځې پس وروسته مې په سر کړل ښه ته ما خپلې پکې کړېدم ما یې کو چېرته شکیل راشي او چېرته سترګه راته ووایي چې نه آی لو ښکلې نه سره پکې کارې ما ویل چې پاسپورټ روانه ما چې پاسپورټ روانه ټیکټ دې په ما شو د سدي ټیکټ ته ځم ما دا ویل چې دا ټول راته دروغ وي راشه مونږ ټیکټ درکو مونږ واده قسم پوښته نه ته خالي نه ته دا وکړه قسم دې کو قسم زغه خبر نشته ته راته چې زما چې ته ومنه کو دا قسم میدان قسم دې کو هغه پاکستان ته کوم خلکو بیا بلاک کړو ما کار بم را سره کړی ګران خو نه دی نو ټیکټ خو بدل ته ما ته کار په 200 درهم دی دغه ځای نه دی ځکه دومره ګران خو نه دا ته خو ما خبر کېږي ټیکټ خو نه ولی د ټیکټ خو ویزه بسې چل کې زه خو چرته نیم راغلی دا به زه معلومات کوم چې دا خلک څنګه درځي ویزه خو به لاندې مالي کوي دغلته بچې ته د میک اپ سټیم پروت یا پورې ونښلاوه سټیم راته لګېدلی ته چې راغلی دی ته څنګه راغلی دی دوبۍ ته شکیله ما خو ځان ته ویزټ کړی و زه خو کېدای شي کلي ته لاړ شم بیا ویزټ وکړم درشم خو ته ویزټ باندې راغلی وې تا نه به بېغمه شوی یم بس زه به بیا به سعودي کې به هم ویزټ لازم ولې عمرې له چې درځي ویزټ دا که نه زه دې ځای نه هم په ویزټ کار دی دا اوس وګوره یعنې تقریبا 100 میټر چاته 1 منټ دی دا اوس زمونږ کار ډېر ګران کار دی موږ له ټیم نه میلاوي دا ګورې دا 100 میټر چت دی نه لګیا یو ګاډه ورته لګېدلی شکیل ته تر پتا ګاډي کې ګرځای که نه دا ګاډي کې ګرځای سعودي عرب پاته تا ته رښتیا نشته دا دې وګرځوله ځان دې شوړه کو نه دا به سره ګاډي کې کنه سټ کې دا به دا په سمې غته او ته ګاډي چلای یو سټ راځي دا خپل سټ وغه شکل دی بل سټ کیمرا ونیسه کم سټ تا ته ونه کیمرا توسه دا سټ کې دا به زمای